وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور دا سوال کړی دی چې وایي دا خبره څنګه ده چې وایي په کال نیم کې بیمار نه شي نو په خپل ځان باندې ویرېږه، الله تعالی اړو ته رایاد هم نه کړی نو وایي چېرته منافق دی. دا خبره وایي څنګه ده؟ جواب دا دی دا خبره غلطه ده. اگر که دا خبره ثابت ده چې څوک د الله محبوب خلک نو الله تعالی پې بیماریانې ډېرې ډېرې راولي، او خو که په چا باندې بیماري رانله نو دا به د دې خبرې دلیل نه وي چې دا منافق دی. موږ دا حکم نشو لګولی. صحیح ده. اکثر داسې چې په منافق باندې بیماریانې نه راځي. نبی علیه السلام فرمایي چې مثل المؤمن کمثل خامة من الزرع، د مؤمن مثال په شان د کچه فصل دی، تفیعها الریاح ظهرا لبطن، هواګانې اړی راړی. او د منافق مثال چې دی کمثل الارض، دا په شان د چینار د ونې دی، صنوبر د ونې دی. دا چې دی نو هواګانې چې دی په دې هېڅ اثر نه کوي نو بیماریانې پې نه راځي، حتی تستصحد، تر دې چې په یو ځل باندې د بیخ نه واوړېږي او لو شي، ختم شي. دا حدیث کې دی. خو لیکن دا قیدي چې که نه نو دا داسې قیدي چې دا عام قیدي. عام قیدو مطلب دا دی الحمدلله، عام قیدو مطلب دا دی چې اکثر داسې دغه رنګې اکثر داسې چې سړی نیکي نو خاتمه هم په نیکۍ باندې کېږي. دا اکثري قیده ده. او دا چې دی جزي قیده ده چې کله کله یو سړی چې دی نو غلطي ګناهګاري او آخره خاتمه یې ښه شي. او دغه رنګې دا جزي قیده ده چې کله کله یو سړی ډېر سخت نیکي او ټول عمر یې په نیکۍ کې تېر کړی او په آخر کې خراب شي. دا جزي قیده کله کله کېږي، اکثر داسې نه کېږي. اکثر داسې چې بس ښه نو ښه به لازي، او کله کله داسې وشي چې بس ګناهګاري او په آخر کې به ښه شي. نو دغه رنګې دا قیدې چې دی دا اکثري دی. اکثر چې دی نو سړی مؤمن باندې بیماریانې ډېرې راځي. خو د دې نه جزي قیده هم بار کېدی شي. هغه دا دی چې کله کله یو سړی به ښه نیکي د الله ولی به الله به پې اړو بیماري نه راولي. نو دا هم کېدی شي. موږ به دا نه وایو چې دا منافق دی. او د منافقانو علم دا چې دی د الله د رسول سره و، حذیفة الیمان ته منافقان ښودلي وو، بل چاته چې دی دا پته نه لګېږي چې دا منافق دی او که دا مؤمن. البته سړي د په خپله څه نه څه یره پکار دی چې یره زه دومره وخت کې بیمار نه شوم، زه چېرته چې دی نو ما نه څه ګناهونه خو نه دي شوي. خپل ځان ته سړی متوجه کېدی شي. خو دومره ده چې موږ به په چا حکم نه لګو. کومه روایت کې چې راځي چې نبی علیه السلام ذکر الاسقام، بیماریانې ذکر کړلې. نو پخوا کې یو سړی ناست و، هغه ویل ومل اسقام، بیماریانې لا څه ته وایي، د دومره وخت نه خو دا اړو بیمار شوی نه یم. نو نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې پاسه ته زموږ نه یې، ته منافق یې. هغه روایت ثابت نه دی. صحیح شوه. البته دا خبره ثابت ته ما وویلو چې څوک مؤمنان نو دوی به بیمارېږي ډېر. اکثر دا اکثري قیده ده چې څوک مؤمنان نیکان د الله دوستان نو په دوی به بیماریانې راځي. دا د څه دپاره؟ دا د دې دپاره چې دا سړی خپل رب ته متوجه او خراب نه شي، خطا نه شي. په دې کې د خیر